السلام علیکم ګرانو کتونکو. په نننۍ ویډیو کې به تاسو د افغانستان او د انډیا د فوج او جنگي سازمان موازنه ګورئ. خو د هغې نه مخکې که چېرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو د داسې قسم ویډیو کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان لازمي پریس کړئ. نو راځئ چې شروع. د ټولو اول ګلوبل رینک یعنی نړۍ په سطح د طاقت نمبر د افغانستان ګلوبل رینک 78 یعنی 88 دی او د انډیا ګلوبل رینک 4 دی. د دې نه بعد ډیفنس بجټ د افغانستان ډیفنس بجټ یعنی دفاعي خرچه $12 بلین ده او د انډیا دفاعي بجټ $1.8 بلین دی. د دې نه بعد ټوټل لینډ ایریا یعنی رقبه د افغانستان ټوټل رقبه 4,52,000 او د انډیا ټوټل رقبه 2,38,000 کیلومتره ده. ټوټل پاپولیشن یعنی آبادی د افغانستان ټوټل پاپولیشن 34 میلیون او د انډیا ټوټل پاپولیشن 1290 میلیون ده. د دې نه پس ټوټل میلیټري سترنث یعنی فوځي طاقت د افغانستان ټوټل د فوجیانو شمیره 1,15,000 ده او د انډیا 14,40,000 ده. د دغې نه پس آرمډ ویکلز د افغانستان سره د آرمز ویکل تعداد 1,062 او انډیا سره د دې تعداد 8,680 دی. کمبیټ ټینکس یعنی جنگي ټینکونه د افغانستان سره کمبیټ ټینکس تعداد 0 دی او د انډیا سره د کمبیټ ټینکس تعداد 4,292 دی. د دې نه پس سیلف پروپیر آرټلري د افغانستان سره سیلف پروپیر آرټلري 0 دی او د انډیا سره د سیلف پروپیر آرټلري تعداد 215 دی. د دې نه پس راځو ټاوډ آرټلري د افغانستان سره ټاوډ آرټلري تعداد 1,080 دی او د انډیا سره د ټاوډ آرټلري تعداد 4,080 دی. د دې نه پس راځو راکټ پروجیکټر یعنی ملټیپل راکټ پروجیکټر یا راکټ لانچرز د افغانستان سره د دې تعداد 50 دی او د انډیا سره د دې تعداد 216 دی. اوس راځو ټوټل ایر پاور سترنث د افغانستان سره ټوټل جنگي جهازونه 280 دي او د انډیا سره د دې تعداد 2,130 دی. د ټوټل هلیکاپټرز تعداد د افغانستان سره ټوټل هلیکاپټرز 180 دي او د انډیا سره د هلیکاپټرز تعداد 222 دی. د دې نه پس راځو ټوټل نیول ایسټس یعنی د سمندري پوج سامان د افغانستان سره د نیول ایسټس هیڅ قسم نشته ځکه چې دی سره هیڅ قسم د سمندر کناره یا غاړه نشته دی او د انډیا سره د دې تعداد 215 دی. نو دا د افغانستان او د انډیا د فوجي طاقت او جنگي سازمان موازنه. امید کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوي. د داسې قسم نور ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کول مه هېروئ او ما راکړئ اجازه. د الله په امان.